د پکتیکا ولایت په مرکز ښرنه کې د میرویس ولي کټوازي په نوم شل بستریز روغتون چې 18 میلیونه افغانۍ پانګونه پرې ترسره شوې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د دغه خصوصي روغتون مشر میرویس ولي کټوازي وایي په دې روغتون کې د پکتیکا 28 تنو مسلکي او د روغتیا په برخه کې با تجربه نرسانو او ډاکټرانو ته چې ښځینه هم پکې شامل دي د کار زمینه برابره کړي. دی وایي چې د دې روغتون له جوړېدو څخه یې هدف د پکتیکا ورڅیرمه سیمو خلکو ته په روغتیایي برخه کې د معیاري خدمتونو او اسانتیاوو رامنځته کول دي. په دې روغتون مو 170 لک افغانۍ یا 18 میلیونه افغانۍ پانګونه کړې. یوازې 25 نرسان په کار بوخت دي. دغه 25 کسان د همدغه پکتیکا دي. همداشان د پکتیکا ولایت د بشري سرچینو رئیس مولوي محب الله صمیم په ملي پانګولو غږ وکړ چې په خصوصي سکتور کې دې برخه واخلي او په ځانګړي ډول روغتیا برخې کې دې ته ورته ګامونه پورته کړي. بل لور ته د پکتیکا ولایت ملکي روغتون رئیس یحیی ویاړ د تازه پرانیستل شوي روغتون مسؤلینو ته په خبرو کې وویل روغتیا هغه برخه ده چې موږ او تاسو د تجارت په نظر نشو ورته کتلی او یوازینی هدف به مو د خلکو خدمت او د بیچاره وګړو لاسنیوی وي. په دغه برخه کې ډېر زیار او سعی ته ضرورت ده چې هر څوک کوشش وکړي دلته په دغه برخه کې پانګونه وکړي، په دغه برخه کې ډاکټران راولي. هیله او ارزو هم دا ده چې د پکتیکا د ملي تجارانو کدرونه راوړاندې کېږي، دلته یو چیشته اوږه ورکوي، د دوی تر شا سي، دوی سره ملاتړ وکړي او انشاءالله سرمایې به هم خوندي وي. خدای جل جلاله د دنیا ګټه هم در اړوي او د آخرت ګټه به هم ولري. اخوا بیا قومي مشر حاجي پاچا خان وایي پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کې ورته د روغتیا په برخه کې پام نه دی شوی او ولسونه یې غربت ځپلی دي چې نور هیوادونو ته د تګ او درملنې توان نه لري. نو ملي تجاران دې په دې ولایت کې پانګونه وکړي او د خپلو ولسونو خدمت دې وکړي. روغتیایي کلینیکونه چې دي یا ملکي شفاخانې چې دي له دې نه مو دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې له دې ولس سره د خدمتي اړخ باندې ډېر فوکس وکوي، تجارتي برخه ته یې دومره ارزښت ورنه کړي. هیره دې نه وي چې د میرویس ولي کټوازي روغتون مسؤلینو نن د یو روغتیایي خیریه بنسټ د پرانیستي اعلان هم وکړ او ویل چې د بېوزلو خلکو درملنه به په وړیا ډول ترسره کیږي. سویل ختیځ زون کې پکتیکا هغه ولایت دی چې ډېری لرې پرتې سیمې یې لا هم له دولتي روغتیایي خدماتو بې برخې پاتې دي، خو د مرکز په ګډون په ځینو ولسوالیو کې د خصوصي روغتیایي فعاله ونډه ترسره کیږي.